بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران هیوادوالو، لکه څرنګه تاسو بهتره معلومه ده چې سږکال زه د بزکشي یعنې د ځلوبې سفیر ګڼل شوی یم، چې په دې کې د افغانستان مختلفو ولایتونو څخه ټیمونه وو. په دې کې کندهار او کندوز چې فاینل ته ورسېدل، سبا سهار 10 بجې فاینل ده. اول خو دواړو ټیمونو ته ښه بخت غواړم، او انشاءالله دا ټورنمنټ به تیر په څیر نه وي. فاینل وینر ټیم به انشاءالله معلوم وي. ګټه بایلل مهم نه دي، په ټورنمنټ کې اشتراک کول دا خپله یوه ګټه ده. بدبختانه چې په دې فاینل کې زه اشتراک نشم کولی، زه په یوې فرینډشپ کپ کې مصروفه شوم. نو بیا هم زه په خاصه توګه د منتظر برادران شرکت څخه ډېره زیاته مننه کوم چې د ګراوند ښکلا یې برابره کړې وه. په خاصه توګه د ملي راډیو تلویزیون رئیس صاحب څخه ډېره زیاته مننه کوم چې دا لوبې لایف خپرې کړې، افغانانو ته یو تفریح او خوشحالي ور په برخه کړه. د اولمپیک رئیس صاحب څخه او د بزکشي یعنې د ځلوبې فدراسیون رئیس صاحب څخه ډېره زیاته مننه کوم چې د لوبې زمینه یې برابره کړه. نو بیا هم تاسو ټول افغانان ډېره زیاته مننه. سبا ته راشئ، فاینل وګورئ، فاینل نه خوند واخلئ او دواړه ټیمونه سپورټ کړئ. نو همیشه په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ ښه وخت او ښې شیبې.